د شنو ونو په منځ کې ولاړې دا خیمې د هغو افغان کډوالو کورنیو لپاره درول شوي چې له پاکستان هیواد څخه راستنې شوي. دغه کورنۍ چې د سرخکانو په موقتي پنډغالي کې میشتې دي روان ژمي اندېښمنې کړې وي. یادو کورنیو ته د ولایتي ادارې په هڅو د کمپلو د ویش لړۍ پیل شوه چې شاوخوا پرې 500,000 افغانۍ لګښت راغلی. 315 کمپلې چې هغه کورنۍ دپاره چې دلته په خیمو کې اوسېږي او مهاجر شوي دي او د پاکستان هیواد څخه راغلي دي او عملا انشاءالله دلته دوی د هرې کورنۍ ته یوه کمپله هغه به توزیع کیږي. تقریبا د دې کمپلو لګښت 15 لکه روپۍ شاوخوا چې دا د ولایت مقام جناب والي صاحب طرف نه ورکول شوي د مهاجرینو لپاره دومره لګښت ورباندې راغلی. بل لور ته کډوالي کورنۍ د یادو مرستو په ترلاسه کېدو خوښي څرګندوي او وایي چې له دې سره به یې تر یو حده شته ستونزې حل شي. مخکې لکه موږ ته کومک امدادونه شو، اوس فلحال لکه کمپلو ته ضرورت لرو. زه انشاءالله دا کمپلې ضرورت مو دا د رفع شو، کمپلې راته راوړي دي او نور موږ ډېر خوشحاله د دولت نه ډېر خوشحاله یم چې دې یخنۍ کې کمپلې موږ ته راوړې او نور خوراکي مواد موږ ته راکړه. الله دې وکړي چې نور موږ سره خامخ وکړي، د ځای هغه وکړي موږ ته. موږ والي سره ډېر خوشحاله یو. د دې ترڅنګ د لغمان والي وایي پر دې سربیره یې ګڼ شمېر کډوالو کورنیو ته د نمرو د ویش ترڅنګ په بېلابېلو برخو کې اسانتیاوې برابرې کړي دي. لکه څرنګه چې تاسې اوس ولیدل، موږ انشاءالله دې ټولو کورونو ته چې دا څومره کورونه تاسې دلته وینئ دې ټولو ته ښه اعلی کمپلې، ښې ډبلې کمپلې د یخ دپاره موږ کمپلې هم ورته تقسیم کړلې او ډوډۍ هم ورکوو او همدغه رنګه د موږ اداره کمیټه کوشش کوي بعد الوقت هم کینی، یعنې د ماخوستنه پورې کار کوي. انشاءالله ټول مشکلات به د مهاجرینو په ډېر کم وخت کې سره حل او فاصل شي. د یادونې ده چې څه موده وړاندې هم د دې ولایت په کاپرګلۍ سیمه کې یادو کورنیو ته د نمرو د ویش لړۍ پیل شوې وه.